السلام علیکم ملګرو. نن د اګست میاشتې 12مه نیټه کال 2022 د زیارت ورځ ده. دې وخت کې زه سوات ته راغلی یم او په سوات کې بیا ډېر مشهور ځای دی بڼ هغه ځای دی چې ته څنګه چې پېښور کې ډبګری د فنکارانو مرکز دی، دغه شان په سوات کې دا بڼ چې دی دا د دې فنکارانو مرکز هم دی. دلته زه نن تاسو د یو داسې شخصیت سره ملاوم، د یو داسې وګړي، یو داسې ستوري سره ملاوم چې د پښتو په فلمي دنیا کې ډېر لوی نوم ګټلی دی. اداکار هم و، صداکار هم و، کامیډین هم و، لیکونکی هم و، فلم ساز هم و او ورسره په سوونو فلمونو له سندرې لیکلي دي. نن سبا څه کوي، څه حال دی؟ دې خلکو زمونږ ژبه، زمونږ کلتور قدرولی دی او بیا د پښتو ادب او د پښتون کلتور خدمت یې کړی دی. خو کله چې وایي هغه کټوی باندې کته باندې نو کټوی باندې، خو چې کله د فلم روزګار خراب شوی دی نو د دې خلکو ژوند جواک هم خراب شوی دی. ورځو هغه سټار له، هغه ستوري له د چا د ملاوېدو دپاره چې زه د پېښور نه راغلی یم او دوی سره څو خبرې اترې د دوی په ژوند فن او ورسره نن سبا حالاتو باندې کوو. دا فنکار، دا هنرمند څوک دی؟ تاسو به دغه بورډ هم لیدلی وي او مخامخ ولاړ دی همیش ګل پروانه صاحب. همیش ګل پروانه صاحب، السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. څنګه حال دی؟ خیر دی؟ ښه یې؟ طبیعتونه ښه دي؟ ټیک ټاک یې؟ خیریت دی؟ کښېنئ راځئ. نصیب یو تصور مې راوړی و، یو خیال مې راوړی و چې همیش ګل پروانه ډېر لوی نوم دی او ډېر خدمت، ډېر کار تاسو کړی دی. خو زما هغه تصور چې دی نو بس دا زما خپل خیال دی، زما خپل تصور دی چې ما هغه څه ونه لیدل څنګه چې لیدل پکار وو. ځکه چې پروانه صاحب ډېر لوی نوم دی، ډېر لوی سټار دی، ډېر لوی اداکار و، ډېر لوی تخلیقکار و، ډېر لوی شاعر و. ورسره په فلم کې کامیډي خلک خندول دا ډېر ګران کار دی. په دې به خبره کوو، خو راځو لږ ستاسو پېژنګلو پلو چې پروانه صاحب څوک دی او د کوم ځای دی؟ دا خو چې تاسو ته ما مخکې هم ویلي وو چې زما اصل تعلق د بحرین سره دی. بحرین سره؟ ښه، خاص بحرین اوس چې کوم ایم پی اے مخکې پاتې شوی ملک دیدار، دا زما وراره دی. زه پیدا شوی په فتحپور کې او بیا د وخت څپېړو منګورې ته راوتلو. نو سن 68 کې موږ دې منګورې ته راغلي. او زیږون مو کله شوی دی پیدایش؟ سن 1958 دی. ریکارډ کې خو ما 56 لیکلی دی، خو اصل پیدایش 58 دی. د والد صاحب څه نامه وه؟ زما د والد صاحب نوم و خان شیرین. نور رونه زما درې دي. یو دا ګاونډي زما د دوکان دی، یو اګریکلچر کې دی او یو کراچۍ کې اوسېږي. سبق مو وی که نه؟ سبق په مونږ رونو کې هېڅ چا نه دی ویلی. وجه؟ نو وجه خو څه زه خو ځکه په خپلو د وسایلو کمې و؟ د وسایلو کمې نه و. مور او پلار چې دي که وسایل ډېر هم کم وي خو هغه غواړي چې تعلیم دې وکړي، خو زمونږ خپل دغه و چې زه نه کوم، حاصل مو نه کړی شو. ښه، دا راته ووایي چې فلمي دنیا ته لاړې، ولې لاړې؟ فلم دې کتلی و، فلمونه دې خوښ وو، د چا اداکار نه متاثره وي، څه وجه وه؟ یاره جي زه به تاسو ته دا ووایم چې په فلمي دنیا کې مونږ چې دلته کله رالو نو زمونږ مور او پلار به وی فلم به نه ګورئ، چې د فلم وکړو 40 ورځې به دکې ایمان نه وي. نو زه به د دې ملګرو سره فلم ملم له نه تلم. لکه سټارټ کې مونږ چې په فتحپور کې وو شوټینګونه به کېدل، عدالت، ناهید. نو مونږ ته دا پته نه وه چې دا څه کوي.
دا ریفلیکټر یې به پړقېدی، موږ یې دا قلایانې سیخي له پړقوي. موږ ته د دې خبرې دا علم نه و. بیا یو ورځ موږ کلاس ته د ریسس نه بعد ورغلو، استاد تپوس وکړو، نور یو کس نه و، زه او زما ورور ناست وو. ویل هلکه وایي نور چې موږ ته خو پسه نه وایي هغه به شوټینګ له تلي وایي. نو دا شوټینګ لفظ موږ لومبی ځل واورېدو، خو بیا هم راته دا نه وه پته شوي. نه جي دا فتحپور چې موږ دلته به ډېر کېده. نو هغه وایي شوټینګ له به تلي. هلکه ما ورور ته وایي تاسو هم ځئ کور ته ځئ او کار چېرته ځئ؟ هو. ما نه جي راځه پرېږده مړه دغه له ځو شوټینګ له ځو چې وګورو دا څه شی دی. چې مونږ لاړو د شول اور شبنم شوټینګ و، د لالا سدیر او شمیماره رخسانه یوسینو. نو هلکه ما دا خو مونږ مخکې هم کتلي دي، خو چې دا څه شی دی؟ نو بیا د وخت دې دغه ته ګوره ګردش ته چې په کوم ځای زه ماشوم ولاړم شوټینګ مې کته، په هغه ځای ما بیا د اخري فیصلې ګانه کول او په هغه ځای ولاړو. نو شوټینګ مو وکتو، بیا زمونږ حالات هلته کې خراب شو. نو مونږ 68 کې منګورې ته رالو. نو دلته مونږ په ورکوټوالي په هوټل کې په 4 ورځ کار کړی. په دیاړیانې به مو کولې، نو مونږ له ما له به 1.5 روپۍ راکوله، خو لګیا و ځان له خپل هغه مزدوري مو کوله. او فلم ته به نه تلم، ملګري را باندې ډېر مین وو. وی فلم له ځو، ما به یوه ورځ فلم له نه ځم، او 4 ورځې سړي ته ایمان نه ماته کور کې وایي. نو بیا یو ورځ یو ملګري و، هغې زه ډېر مجبوره کړم او بویي تلم ځان سره. نو زه بهر ناست یم، دې ټکټ راواغستو، عادل فلم چلېدو. دننه ننوتل، ما ته وایي ته کښېنه مونږ دغه رالو ټکټ رالو. نو زه دومره ساده وم چې په دې هم نه پوهېدم چې دا فلم شروع دی او دغه دی. زه بهر ناست یم، خپې مې غځولي دي. زمونږ یو ګیټ کیپر و، هغه وی هلکه څه کوې، ولې شو بنده شي بیا خو خلک وباسي. ما دا خپې غځولې وې، ساده غوندې هم ناست وم، ماشوم وم. ما ته وویل څه کوې لکه؟ ما یاره جي زما ملګري دلته دي. هغسې وکتل راته، غږ یې ونه کړ، لاړ. هاف ټایمه پورې دې فلم وکتو، ما دروازه سي کوله. هغه راووته، لکه ما تاسو ما له ټکټ راواغسته؟ هغه وایي او ټکټ مو دله راغستی دی. هغه چې لکه خو ساده سړی اوسه پورې را ناست دی. نو هاف ټایم نه بعد یې زه ځان سره دننه کړم. نو چې ګیټ کیپر شماره شروع کړه، دی ما ته وویل لکه وځه، وایي زمونږ سره ستا ټکټ نشته. ما یې زه ولې وځم؟ زه به هغه ماما ته ووایم چې داسې چل شوی دی. هغه خپل ټکټ ما ته په جیب کې کېښودو، په خپله ووت. ما چې هغه عادل فلم وکتو، هغې کې هغه هندواني او دغه یو، لکه ما یې دا خو ډېر ښه شی دی، هسې خلک وایي چې دې کې څلوېښت ورځې ایمان دي. نو د هغې نه ما بیا په فلمونو کتلو هم شروع کړه. بیا خو وروستو پښتو فلمونه هم شروع شو، ولې چې هغه وخت کې خو پښتو فلمونه نه وو. بس لاړې څنګه لاهور ته لاړې؟ فلم لاین ته خو زه داسې لاړم چې زمونږ دلته یو ملګری او زما شوق و، ما به اکثر ګانه ولیکل، هلکه دا واورې فلمي کهاني په ډیران به لګیا وم، زباني به لګیا وم، دا هلکه دا خو زبردسته کهاني ده. بیا زما یو ملګری و، هغه چیف اسسټنټ ډایرکټر و، حمید خانجاني د هغه نوم و. هغه زه ځان سره بوتلم، 81 و غالبا. نو ما په پړانګ فلم کې ایز اکټر لومبی کار وکړو. دا زما خوش قسمتي وه، ولې چې ما هلته څومره ولږې تندې تېرې کړي دي. نن سبا خو سی ډي راغو، او بیا نن سبا خو پکې هغه یوټیوب مسلې رالې، خبره آسان شو. ما 3 ورځې ولږې تېرې کړي دي. خو داسې نه ده چې
څوک نه و ما ته پیسې نه شو غوښتلی نه نو هغه خبره درته د پلار نه یادېده چې څلوېښت ورځې ورکې ایمان نه یو بس خو ټول عمر دپاره هغه ایمان خو ما ټول عمر دپاره وبېله خو هلته که دغه سختې چې کومې مونږ هلته تېرې کړي دي زمونږ نه مخکې اکټران چې کوم وو لکه بدر صاحب شو یا جمیل بابر ټولو کړي دي ټولو کړي دي دي هغه کړي زمونږ د وخته پورې وو زمونږ د وخت نه پس چې کوم دی ما په خپله د دې خبرې تنظری به ګواهي او دا ګواهي کېدی شي هغه ورکولی شي چې زه کله دغه شوی په ما به دومره ځالته کې فلمساز او رایټر او شاعر او غټې قصې وي نو 10 روپۍ به مې جیب کې ما به زه به لاړ شم شهزاده هوټل کې به پې ځان یو 2 شامي کباب راوالم او یو 2 ډوډۍ به راولم چپړاسي به مخې له راغی امېرګل صاحب ډوډۍ مې نه ده خوړې 10 روپۍ خو راکړه 10 به مې هغه له ورکړې زه به په خپله وږی وده شوم خو دا تر اوسه زه تاسو ته دا لوی یو الله ذات دی خو کوم سړی دې ووایي چې امېرګل زما نه پیسې غوښتې دي د روټۍ دپاره وږی وده شوی یم په یو انډیوالۍ کې کسان را سره به وو ملګري ما هغې ته ځان دې ویلي چې زه وږی یم ها مشګور صاحب پړانګ کې ستا رول چې دی نو مزاحیه او کامیډین و بیا سړي باندې یو ټاپه ولګي که نه لکه نعمت صاحب ویلن راغی نو بس ټول عمر ویلن بیا خلکو نه قبلولو په هیرو دا شان آصف خان صاحب هیرو راغی بیا چا په ویلن کې نه قبلولو بدر صاحب هیرو راغی بیا سوال نه پیدا کېږي چې چا قبول کړی په ویلن کې دا شان لیاقت میجر صاحب نو تاسو څومره فلمونو کې کار وکړو پښتو په خپله مو کار څونه فلمونو کې کړی دی او ټول مو کامیډي کړی دی یعنې ټوکې ټکاړې فلم کې ټول کامیډین رولونه وو صرف دا یو آخري فلم و دی کې لږ داسې کامیډي نه و نو دا کامیډي دی ولې خوښوله چا ما جی ما نه وه خوښه کړې خو هلته چې په ما دا بخاري صاحب کرکټر و او هغه یې په ما باندې په دې پړانګ کې وکړو هلته کې چې کوم لیبل ولګي نو هغه لګېدلی پړانګ کې څه تا ته د هغې سر ډایلاګ مایلاګ درته نه دی یاد څه پکې څه نو پړانګ کې خو مختلف هغه د لکه بدر صاحب سره و بیدار بخت صاحب سره و میجر صاحب سره مجید چبیلا چې څومره کامیډي یو مکالمه که درته یادوي د پړانګ هغه خو داسې یو مکالمه ما ته اوس یاده ده زه دا میجر صاحب او دغه ونیسم زه پکې سپایي یم نو بیدار بخت صاحب دی راولم زه یم چې دا هغه مجرمان دي د چا نه چې خر جوړ شوی دا یو ځل یې زه راولم نو دوی خر راپورې وتړي او دوی په خپله وتښت نو هغه چې زه هلته راشم نو هغه ته یم هغه وایي څه دي زه یم جي مجرمان مې راوستي دي نو ما هغه انداز کې به راته ونه وایي چې هلته دې څنګه ویلي فلم کې نو یاره چې به اوس ځکه مزه ونه کړي اوس خو پکې سپینه ګیرې یم زه ما ورته یم یاره چې دا هغه مجرمان دي دا مې مجرمان راوستي دي هغه وایي دا هغه دي وایي ما کیس مې راوړی هغه ورته وایي دا کیس دی نو ما یې ولې دا څو کیس دی نو ما به فیلبدي اولنی فلم و خو زه فیلبدي بدي دی هغه وګور داسې چې ما شاته وکتل هغه خر یې زه یم خدای خبر ما خو چې د دې خرو نه دا خر څنګه جوړ شو سړو نه دا خر څنګه جوړ شو ما بیا د سړي نو مې د دې خرو نه دا خر څنګه جوړ شو هغه وایي غوږونه ونیسه زه یم خدای مو بې خو باسې جرمونه به تاسو کوئ غوږونه به زه نیسم خو د کیمرې نه اوټ شوم ما هغه سړی مې زه به ګوره غوږونه نیسم نه بس صرف کیمرې نه اوټ کړم دومره غونده شاټو بیا اخر کې زه هغه راونیسم زه هغه ورته جي دا هغه مجرمان دي چا نه چې خر جوړ شو هغه وایي خیر دی دا اوس پرېږده او لکه دی زمونږ دپاره دغه کوي او کار کوي زه یم نه یاره چې زه خو یم چې غوږونه پې ونیسو ورې چې دوی خو په منډو منډو زما جبه یې کړه نو دا ټایپ دغه کرکټر خلکو خوښ کړی و بېشکه ډېر ښه کرکټر و دغه ما خپله کتلی دی پړانګ فلم دغه و بلیک اینډ وایټ ساده فلم و خو ډېر ښکلی فلم و پکې خانم وه بدر منیر و بیدار بخت الله دې ټول وبخي ښه څونه فلمونه دې وکړل به طور اداکار
یاره دا کار به مې 25 کړي خو ما به هلته کې وی زه د غیرت رول کومه مقصد دا دی چې اخوا دې خوا کار ګډوډ کار نه کوم ګډوډ کار نه کوم چې یا ویلن سره کامیډي وي او هیرو سره چې کوم هغه پې را باندې کړي نو ما ته به په دې ځان داسې بد ښکارېده لکه چې اورجنل ما وایي نو د دې وجې نه ما د فلمونو نامې درته یادې دي داسې خاص چې تا ورکې کار کړی دی کامیډي نو دا خو آخري فیصله پانځه ټرک ډریور ډېر دي نو زمانه دا اوس هغه میدان به زه ګټم کې مې کار کړی هغه کې کامیډین نه و ویشي ډېرو فلمونو کې پښتو نه علاوه د اردو یا پنجابي فلم نه جی اردو پنجابي طرف ته مو نه سټیج باندې د کار کړی نه سټیج باندې مطلق نه دی کړی د سندري د اکثر په سټیج کار کوم ما به ویل زه هر څه کولی شم هر خدمت به ستاسو کوم دي له به ما اکثر دا ګیرې بریتونه هم راوړه دا د سټیج ډېر ښه پاخه اکټران وسیله یې دی دا غني استاد د خدای وبخښي هغه د هغه وخت دا ټول دا طنزر یې نوم هم دا غني استاد دا غني استاد دا ما ته په مرکه کې ویلي امیش ګل پروانه صاحب بیا تاسو چې کوم دی نو په دې سکرین باندې به مونږ کته چې شاعر امیش ګل پروانه جی نو بیا د سندرې دا شاعري مخکې نه دی کوله که فلم کې دی شروع نه جی شاعري خو الریډي مخکې نه زه ومه خو ما چې دا لومبی فلم اخري فیصله کوو نو د دې شاعر مونږ امیر غلام صادق صاحب اغوستی و ما یې کهاني زما دا کار پکې زه کوم نو چې شاعر پکې امیر غلام صادق صاحب وي ولې چې هغه خو سوپر شاعر و نو مونږ هغه واغستو خو هغه څه خبرې ډېرې دي تنازع داسې شو چې 4 ګانې هغه وکړې خو 4 ګانې پاتې شوې ولې چې هغه کم بجټ ویلی و هغه دا بجټ نه ورلاړ ما پیسې اکټرانو کې او سټوډیو ته او دې کې تقسیم کړي نو ما سره پیسې کمې پاتې شوې نو داسې کار خو هم زه نه کوم چې د چا را باندې پاتې شي نو ما شاعر ما هغه پسې کس ولېږو زموږ یو ملګری و خدای دې وبخښي امجد خان نوم یې و هغه ته ما امجده لاړ شه هغه نه هغه شاعري راوړه او بیا به پیسې راوړو نو بیا به لکه ګانې وکړو پیسې خو د ګانو ویوسه خو ریکارډینګ به بیا وکړو ریکارډینګ به ډیلی کړو ولې چې موږ سره خو پیسې نشته هغه چې تللی دی راغی واپس وی هغه وایي چې شاعران خپلې ګانې داسې نه ورکوي نو هلته خو تاسو ته پته چې د پښتون خو بیا هسې دا لاس رپېږي او غوسه ورځي ما پروډکشن منیجر و هغه مې راولېږو دلته کې د دې فلم اصل فلم ساز چې و هغه شیر حسین نوم یې و زموږ ملګری خو هغوی کور کې ځان نه ظاهرولو خو زه فلم ساز ما هغه ته ټلیفون کې وویل ما هلکه پیسې سړی مې درولېږو پیسې راولېږو سبا ریکارډینګ وکړو هلته یو تبلې والا و زموږ ملګری و هغه ویل هسې چې ما دا مسله ده ما فضل ربي پردیسي راغواړو هغه وایي ته وایې چې سبا ګانې کوو نو هغه خو نه شي بیا داسې کولی وی هغه زما د تره زوی ناست دی جانزیب نوشیر وي وی که ما وی چې څوک پوهېږي خو چې دا کار وکړي هغه چې هغه راوستو ما هلکه عرفان سید د خدای وبخښي ما هغه هم شاعر و ما هلکه عرفان سید پیدا کړي چې هغه که پسې لاړ واخوي بېګا تللی کلي ته نو ما ته هغه تبلې والا چې و زمونږ دې بڼ کې به اوسېدو و د نوښار د دې جانزیب د تره زوی و ما ته وي تا خو به هم شاعري کوله نو ما خو شاعري کوله زه ځان هسې به لګیا وم ما یې دا خو بیا ما ته جانزیب نوشیروي وویل ته ولیکه ته ما ورته سچویشن وویل بیا مې ګانې ولیکلې نو هغه ما ته وي قسم مې دی په خدای که ګانې وې دا ټیک دي او که پیسې هسې چاله ورکوې نو دغه دی سبا له بیا مونږ ریکارډینګ وکړو ما پکې 2 ګانې ریکارډ زیاتې ریکارډ کړې 6 ګانې مو وکړې خیال صاحب نو هغه 2 سندرې درته یاد نه دي دا کومې کومې لیکلې وي په فلم دپاره د هغه فلم دپاره یوه خو هغه امید هغه خیالونه سوځي په اور زما ټول اندامونه سوځي دا د خیال صاحب په آواز کې وه او مجره وه سترګې ګولۍ دي زما باڼه تلوار لرمه ډېره شکان دي زما شونډې انار لرمه ډېر دولتمنده خلک زما د شرنګ لیوني دولت ترې واخلمه د ګردي لپنګ لیوني د میدان ډمه یمه یاران هزار لرمه
سچویشن مطابق سچویشن د مجرې مطابق ګانا هر یو دغه شي خوشحالي دي یاره ستا په نصیب ستا ټول غمونه شه زما په نصیب دا د وایند اپ ګانه وه نو ټوټل ګانې یو بله ګانه وه هغه مونږ سره ریکارډ پرته وه مونږ به ډرامه کې اچوله هم چېرته چا پټه کړه یاره په وخت د ځنکدن کې راشه مخ به مې پټ وي بیا کفن کې راکړه نو هغه ګانه زمونږ نه په تکبر ډرامه کې مونږ پکچرایز کولی شو دریو کیسټو کې وه لاړه درنه کیسټ یې ها څونه فلمونه له دې سندرې لیکلي دي فلمونه خو بې شماره دي د هغې خو شمار نه و داسې 500 ګانې به ما لیکلي فلمونو له ها داسې سندرې چې هغه بدر منیر باندې آصف خان باندې جمیل بابر یا بیدار بخت د الله دې وبخښي دا چې کوم مړه دي کوم ژوندي دي خدای دې ژوندي لري په دې پکچرایز شوي نو خو په چا نه دي ها بیا د سندرو لیکلو نه د کامیډي نه علاوه په دې فلم کې نور کردارونه ویلن وي او د پلار کردار وي او نور کردارونه دغه خو دې نه دي کړي نه د پلار کردار مې کړی یو فلم کې په سړک جنګ دی او هغه هم سیریس و پکې د هیروین پلار یم ټول فلمونه به څومره وي چې تا ورسره تعلق لرلی دی فلم ساز یا اداکار کامیډین یا چې کوم دی نو شاعر یا مکالمې دي لیکلي فلم له او مکالمې کہانی هر څه داسې فلم چې تا والا مکالمې لیکلي او کیسه هم ستا وي او هغه ډېر سپر خلک یې ورته سپر هټ وایي که نه کامیاب شوي د سنګسار زوی د شیطان پانځیب د دې ټولو ما نمک حرام که نه خو نه د نمک حرام مکالمې چې وې نو هغه دغه لیکلې وې اورنګزیب خلیل صاحب او چې اورنګزیب خلیل صاحب مړ شو نو د هغې نه پس چې کوم دی نو ما په خپله ټولې مکالمې لیکلي دي ځکه چې په ما بیا د بل چا مکالمې نه لیکلي او اورنګزیب صاحب کې دا خبره وه چې هغه به مکالمې لیکلي خو ما به وي بابا دا دی سیده بالکل بچی ټیک دی هغه به خبره منله ولې چې مین تھیم کہانی خو به زما وه نمک حرام کې دا چې کوم دغه ډایلاګ دی دا زما خپل و زه کوم تاریخ کې وخورم بیا په هغه تاریخ کې خپل ولې چې زه نمک حلال یم او دا نعمت صاحب ډېر دا نعمت تکیه کلام نو ها راځو دې پلو چې اخیری فلم د کوم یو چې لاهور نه دی کړی میدان به زه ګټم به دا اخیري و نو ولې راغلی خوند دې خراب شو که څنګه خوند د هغې دا خراب و هلته کې که غټې پروډکشن هم وې که نه نو هغې به هم مونږ کیش کولو خو مونږ چېرته څوک نه دي کیش چې پیسې به یې درکړي نو تا به وایي چې دی په تا باندې ډېر غټ احسان کوي او هغه به یې تا له ستا د معاوضې نه کمې درکولې سیوا نه ښه راغلې فلم لین نه راغلې بیا دې څه وکړل دا دوکان فلم لین نه راغلم نو ما دلته دا دوکان ځان ته جوړ کړو نو بیا دلته زمونږ یو ملګری و نو زه به دا ووایم چې حسین محمد حسین چې دی هغه ته خو دغه فلم و چې اخري دلته مې هغه انډسټري هم ټوله پرېښوده نو شیروان نوم یې هغه راغی استاد جي وایي ما له یوه کهاني ولیکه او ما ته پکې یو 75,000 روپۍ راځي نو زه به ځان له دغه وکړم دا سقاوه به پرې جوړه کړم نو ما یې زه هله دلته کې ناست خو ما یې تا ته رارسېږي او وایي ما ته فایده ده ما یې ټیک شو ما ورته ولیکله کهاني چې راغو ما ورته وایي ما یې دا ده کهاني نو ما ته یې وایي د دې به اوس ډایرکټر څوک وي دې کې وکړه او دا محمد حسین ایز اکټر په هغه ډرامه کې دی انټروډیوس شوی دی زه د هغې سره لاړم دلته دوکان ته زما زوی کېناسته چې ما ډرامه ختموله چې زما زوی دوکان ختم کړو نو دې څه شو ټوکرو ته ناست یم زامن دې څو دي زامن مې 3 دي واړه دي لوی دي یو کار کوي یو هم حافظ قرآن دی هغه هلته کې په دې پیزا هاټ کې منیجر و خو دا مسله
لږ د کرونا له لاسه هغه دغه بند شو او واپس دلته راغلی دی جو ناست دی کار هغه هم نشته یو بل کشر دی نو هغه هم د 24 سال پروانه صاحب شاعرۍ کتاب د چاپ شوی دی کتابونه مې 2 چاپ دي ها دا یو دی زه د ګل هسې تازه وم زه د ګل هسې تازه وم دا خو بیا مله راکې اوس که نه بلکل جی بلکل او دا دی ګلونه پرهرونه ګلونه پرهرونه دا دواړه د شاعرۍ کتابونه دي دا دواړه د شاعري غزلې دي څه شی دی او غزلې دي بس مختلف نظمونه او غزلې او هره بلا پکې ده ها پروانه صاحب دا کتابونه خو به ما له اوس راکې ځکه چې ستا شاعري خو مونږ په فلمونو کې د سندرغاړو نه اورېدلې ده خو کوشش کوم چې زه خو ریډیو سره تعلق لرم او ریډیو کې خو ریکارډینګ نشته خو په ټي وي کې ما سره د میوزیک یو پروګرام شته نو هغې کې به انشاءالله د دې نه د څه ناسه تعالی کخیرې ریکارډ کوم چې هغلته د نوم کخیرې ژوندی پاتې شي معاشي پوزیشن خو زمونږ هېڅ نه دی دې دکان کې خو ناست یو بس یو بل راشي یار دوست ګپ شپ لګو نور دې کې دومره څه نشته چې زما د کور اخراجات پوره کړي سار راځې ماښام ځې سهار راځم او ماښام ځم دا کتابونه مې چاپ کړي دي نو هغه هم دا د ټول پراته دي یو کتاب د دې نه خرڅ شوی دی نه دغه دی ولې چې د فیسبوک دور دی خلک په دغه باندې ګوري څه شاعران دي چې هغه کتاب بینی خو همیش ګل پروانه صاحب ورکه شوه که زه تاسو ته دا ووایم چې خلک په زرګونو روپۍ په داسې کارونو لګوي چې د هغې هېڅ فایده نه وي او کتاب که سړی وګوري څه ناست یې حاصل کړي که هغه د شاعرۍ دی که هغه د دیني تعلیم دی که هغه د نورو علومو دی د تاریخ دی خو کتاببیني ختمه شوي ده همیش ګل پروانه صاحب زړه مې غواړي چې تا سره ډېرې ډېرې خبرې وکړم او ستا د ژوند دا قصه چې ده نو دا ما خو واورېده او دا کتونکي به مې اوري دا اورېدونکي به مې اوري دا لیدونکي به وګوري ستاسو چې کوم محنت کړی دی کوم زیار مو باسلی دی کومه خواري مو کړې ده پښتو ژبې د پښتون کلتور ځینې ملګري وایي چې یاره پښتو فلم د کلچر سره هېڅ تعلق نشته نو داسې نه دی ملګرو دا کم کارونه چې په دې فلمونو کې تاسو وینئ دا کم کردارونه دا زموږ په دې معاشره کې موجود دي نو لهذا دا زموږ د کلچر برخه ده ښه هم شته او بد هم شته او فلم کې همدغه یو پیغام وي چې د بدو انجام درته ښیي او د ښو سیله درته ښیي چې چا ښو کړه هغه ته څه میلاویږي زه ستا یو جهان مننه کوم چې موږ له دې وخت راکړو او زه تا پسې د پېښور نه راغلی یم خو پرونو تندي دې زموږ هرکلی وکړو موږ سره د خبرې اترې وکړې او بیا د زمین جان تنظیري صاحب یو جهان مننه او د ټولو نه هم ملګری زموږ چې دی حکیم الله صاحب دی چې فلم لینډ سره تعلق و تاسو بیا پېژنئ بلور پلازه کې دکان دی غریب اوس بیمار هم دی ډېر زیات نو خدای شته چې زه هغه رانیغ کړم چې زه سوات ته لاړ شم همیش ګل پروانه صاحب او زمین جان تنظیري صاحب او دې ټولو سره چې کوم دی نو انټرویوګانې مرکې وکړم او بیا په دې ویډیو جوړولو کې چې چا کیمرامیني وکړ نو هغه زمین جان تنظیري دی نو ستاسو هم یو جهان مننه د زمین جان تنظیري هم یو جهان مننه او ملګرو اجازت به په دې خبره وغواړم چې دا فنکاران دا اداکاران دا هنرمندان د دې قدرول باید موږ د یو قدرو ځکه چې دوی زمونږ خوشحالولو دپاره زمونږ د خفه خفه او ملال زړونو د خوشحالولو دپاره دوی دغه کردارونه کړي بیا کامیډي مزاحیه رول که فلم دی او که په ډرامه کې دی که په عام ژوند کې دی دا ګوره ډېر ګران کار دی که په ژړا وي خو زه به اوس تاسو په 1 منټ کې وژړم خو خندولی او خوشحالولی مو نه شو نو د کیمرامین زمین جان تنظیري سره اجازه غواړو د لوی الله په امان